یو دا دریم علم المخاصمه په دې کې الله خپل دشمنان د دین ذکر کړي دي کفار دي منافقین دي مشرکین دي یهود دي نصارا دي پنځه فرقې باطله په ذکر شوي دي پنځه فرقې باطله نو دا په دشمنۍ سره نشي دې څه دوستانه نه کیږي دا په مدرسه نه مطالبه الله وکړه او درېمه خبره علم بتذکیر آلاء الله په دې کې نعمتونه الله ذکر کړي دي د دنیا نعمتونه د آخرت نعمتونه سورۃ الرحمن دراشه نعمتونه ډکه الله فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم یو د نعمتونو باندې تاسو دواړه انسان او پیریا تکذیب کوئ لا بشيء من نعمك نكذب ربنا ولك الحمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیاتونه لوستل او صحابه غلی ناس چا جواب نه ورکاو نبی علیہ السلام ته تاسو خو بیرانم جواب یې راکړه بیران دا جواب ورکړي نبی علیہ السلام جو فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم يوم نعمتون باندې اے انسان او پیریا تاسو دواړه تکذیب کوئ الله نعمتونه هو پر بشمار نعمتونه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله نعمت